آیا عالمان د طالبانو لخوا شهیدان کیږي؟ مولوي عزیز الله د چا لخوا شهید شو؟ اشرف غني سوایي ویډیو ګورئ چې خبر شئ. نجیب ننګیال لیکلي دي د خدای په کور کې په محراب کې رب ته په قیام د جمعې په ورځ د لسګونو لمونځګزارو په منځ کې چاودنه کول پیژندل شوي طالبي تکاتیک دی. په شهید ارسلا جمال په مسجد کې برید، په شهید عبدالله لغمانی په مسجد کې برید، له مسجدونو څخه د جګړې د سنګر په توګه استفاده، د لوی جرګې په خیمه د 3000 علماو په غونډه برید، په مولوي سمیع الله ریحان برید، د مولوي ظاهر حقانی شهادت، د مولوي بصیر حقانی شهادت او داسې په سلګونه او زرګونه مثالونه د دې شاهد دي چې په مسجدونو حملې او لمونځ ته روان لمونځګزاران ترور کول د طالبانو تاکتیک دی. دوی چې هر کله مسجد شهید کړی حتی په هغه مسجد د مسجد زرار نوم کیږدي او ړنګولو ته یې دلایل تراشي. د شاهین قلوردو په لمونځ کوونکو سرتیرو حمله هغه عمل دی چې طالب پرې تل ویاړي. له مقدس ځایونو څخه استفاده او ړنګول یې له طالبي خوارجو پرته بل هیڅوک نشي کولی. اوس خبره دا ده چې که دا برید طالبانو نه دی کړی نو چا کړی؟ بیا خو د دې دا معنا ده چې جګړه طالبانو سره په تړون کولو نه درېږي. نو بیا د سولې تړون د څه لپاره او د چا سره؟ آیا د داعش اوسني جنګیالي پخواني طالبان نه دي؟ آیا حقانی شبکې او داعش ګډ عملیات نه کوي؟ په حقانی شبکې طالبان څومره کنټرول لري؟ طالبانو سره له هر ډول معاملې مخکې باید د دې پوښتنو ځوابونه موندل شوي وای. بلخوا په کابل ښار کې پر شیرشاه سوري جامع جومات د تروریستي برید په اړه مطبوعاتي اعلامیه. ارګ وایي د افغانستان دښمنانو د خپلو جنایتونو په دوام نن په شیرشاه سوري جامع جومات کې د جمعې لمونځ ادا کولو په وخت کې د تروریستي برید په ترسره کولو سره د یاد جومات د امام او خطیب مولوي عزیز الله مفلی په ګډون یو شمېر لمونځ کوونکي هم شهیدان او ټپیان کړل. ولسمشر غني د دغه وحشیانه برید د سخت غندلو پر مهال وویل پر جوماتونو او سپیڅلي ځایونو مشرانو، علماو، ملکي وګړو، ښځو او ماشومانو برید په هیڅ دین او آیین کې ځای نه لري او د اسلام او بشري ارزښتونو ضد جنایت دی. ولسمشر غني زیاته کړه تروریستانو د دغه ناوړه بریدونو په ترسره کولو سره یو ځل بیا د اسلام مقدس دین، سولې او زموږ د خلکو آرام ژوند سره خپله دښمني وښوده. د هیواد جمهور رئیس اړوند ارګانونو ته د دې دردناکې پیښې د هر اړخیزې ارزونې لارښوونه وکړه او د شهید مولوي عزیز الله مفلی او ټولو شهیدانو کورنیو ته د خپلې ژورې ډاډګیرنې او غمشریکي مراتب وړاندې کولو ترڅنګ د الله تعالی په دربار کې ټپیانو ته د بشپړې روغتیا هیله کوي. ډیره مننه درنو لیدونکو له تاسو چې دا ویډیو م تر اخره ولیدله. که د ولسمشر غني او د دې برید په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ او که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.